چې کلم اختلاف راشي سمدستی هغه اختلاف ختموي. دې ته مګوره چې زه خاوند یم زه به کوزه غاړه وړم ښځه وایي ورګه دی به ماته کوزه غاړه وړي. دا چل مه کوئ. دا اختلاف په ورځې دوه به یې ورو ورو به اوږدېږي بله ورځ به د یو بل نه جدا شي او دا بچي به هم تیتر بیتر شي ورو خاندان به وران شي. دا دغه زر ختموي چې کله اختلاف راشي. د بیبي سره اختلاف مه اوږدوئ. په دې شیطان ډېر خوشحالېږي تاسو ته پته نشته. حدیث مبارک کې راځي د دې ټولو شیطانانو چې کوم مشر دی هغه د اوبو باندې خپل تخ ولګي په دریاب باندې تخت د پاسه ولګي او دا کچ کچ شیطانان خواري کې ویزای شیطانې کوي بیا ما ته ماښام ته کارګزاري راوړی نو دا شیطانان خوارش چې ګرځي نو دا ماښام کارګزاري راوړي دی مشر شیطان ته وایي دا مې وکړل یو وایي دا مې وکړل بل وایي په تن مې دا وکړل غلا مې وکړه زنا مې وکړه په کس باندې اخر کې پکې یو ګوټ شیطان راشي بوډي ورته وایي ما د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړ یو رشته مې ورانه کړل اختلاف پکې راغی. حدیث مبارک کې راځي وایي دا شیطان ولا د ځای نه پاسي وایي ته را سره غاړه غړی سلام وکړه غرضي کار پکې تا کړی دا نور رسېږي. دا تا چې کم کار وکړو دا یوازې د ښځه خاوند اختلاف نه دی په دې به روغ خاندان کې اوس اختلاف دوه خاندانونه وجنګېږي پې که نه بچي لاړ شي تباه و برباد شي که نه نو په دې کلي ورانېږي او په دې ملکونه ورانېږي چې کله دا رشته خرابه شي. دا ډېره اهمه رشته ده. دا په معمولي خبرو باندې مه ورانه. شیطان ورلپاسې وایي غرضي کار پکې تا کړی دی او دا نور رسېدلي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د اختلاف پیدا کو دا نور هر څه به د دې سره راځي. دا دومره ناکاره عمل دی. نو دې رشتو ته په ښه نظر ګورو دې ته د عبادت په نظر ګورو چې دا ټولو انبیاو ودونه کړي ما واده کړی دا خو عبادت دی دا خو ډېره خوږه رشته ده. دا ښځه زما د جنت ملګری دی دا به ما سره په جنت کې هم دا بیبي وي او دنیا کې کومې 20 او 30 او 50 کاله عمر دی نو دا بیبي مې د ژوند ملګری دا خو به ما سره د ژوند ملګري دا خو زما سره ژوند تیری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته فرمایل وی خیارکم صحابو تاسو ته غوره سړی وښیم چې په تاسو کې ټولو کې غوره سړی څوک دی وی غوره په تاسو کې هغه کس غوره دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. دا په ټوله دنیا کې غوره دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي د خپلې بیبي سره روابط ښي او بیبي ترې نه خوشحاله دا په ټولو کې غوره دی. او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د خپلو بیبیانو سره ښه یم ما مره ښه څوک نشته څومره چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه. نو مونږ په بار څومره ښه سړي یو چې کور ته راشو بس ښه سړیتوب په وره کې بار پرېږدو بس چې کور ته رادنده شي ښه سړیتوب ختم. ولکه دې ښځې څه چل کړی دی ګناه خو یې وښیه که نه ورور یې پرېښی دی خور یې پرېښې ده مور یې پرېښودې ده خاندان یې پرېښودی دی خپله قبیله یې پرېښودې ده راغلې ده ستا کره دیره شوي ستا پلار ته پلار وایي ستا مور ته مور وایي د ښځې نه تپوس وکړئ وایي ته د کوم کلي نو دا د خاوند کلی ښیي که د پلار کلی ښیي د خاوند کلی ښیي که نه ښیي دا د خاوند کلي ته کلی وایي د خاوند خاندان ته خاندان وایي د خاوند مال ته مال وایي هر څه دې ښځې د دې خاوند دپاره قربان کړي دي او راغلې د خاوند سره ژوند تېری نو ټولې د دې سره بد روابط کوي بد سلوک کوي چې کور ته رادنده شي ګناه یې څه کړې ده څه قصور دی قصور یې وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل حدیث قدسی دی وی رب العالمین وایي چې دا ښځې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي ته ترېنه یوه نیکه اوچته کړه که نه دا ښځه ولې ستا داسې تابع ده دا په منځ کې څه شوې ده نکاح شوې دې نکاح دا ښځه څومره دې خاوند ته تړلې ده که نه ده تړلې پیزار پالش کوي که نه جامې دله استري کوي که نه د کور چوکیداري درله کوي که نه د بچو خدمت درله کوي که نه دا ولې کوي دا تا جنګ ګټلی او د کفارو سره جنګېدې دا دې وینځه راوستې وه نه دا خاندان نه لري دا مور او پلار نه لري دا قبیله نه لري نو دا ولې ستا دومره تابع شوې ده او ته پې دا ملکي کوي او حکومت پې کوي دا ولې رب العالمین وی دا په منځ کې زما یو عقد شوی دی چې هغې ته نکاح وي دا زما حکم دی زما دی حکم دا ښځه تا ته داسې تابع کړې ده او چا چې د دې سره زیاتې وکړو د ښځې متعلق تپوس په د خاوند نه زه پخپله کوم رب العالمین دا حساب به زه پخپله علم د خاوند نه به د ښځې حساب رب العالمین وی زه پخپله علم سم خیال دی
د ملګری سره د سړي 2 کاله تیر شي 3 تیر شي کلس کالم تر چا سره مرګتیا وکي نو په دې لس کاله کې خو بستا دغه سره 1 کال یو ځای تیر شي لس واړه خو نه تیری کنه د ټولو نه زیات ژوند چې د سړي تیریږي ګوره د بیبي سره تیریږي ښه نو چې ستا سره 50 سال تیر کی بیبي کنه او قیامت کې درته الله وایي چې مال د 50 کالو حساب نن راکا تا دا 50 کال څنګه ژوند تیر کړو د بیبي سره څه جواب بس ورکو جواب بس ورکو چې د 50 کالو حساب رانه په یو ځای وغواړي او دې ظالم به نه پریدي او نه به خزکی معلق پکور کی ساتلی نه خزکی او نه پریدي استا نه الله تپوس کی کنا ته به خدای لورزی کنا چې درته وای چې 20 سال تا دا خزه پکور کی معلق ساتلی و بندا نه دي خزکول او نه دي پرې خودله مال د دې شلو کالو حساب را څه جواب الله له ورکړي د شلو کال چې الله تیر په یو ځای تپوس وکړي دا څومره ګران کار دا څومره ګرانه معامله ده په دې ځان پوه کې اشرف علي تنویر رحمت الله علیه یو کس راغی ورته وی په سفر وتلی وم د کوره ډیره موده نه وم وی دومره غیرتي یم چې کور ته رالم نو بیبي رانه تپوس نشو کولی چې ته چرته تللی بچو تپوس نشو کولی ما نه ښځه تپوس نشي کولی چې چرته تللی اشرف علي تنویر رحمت الله علیه ته حکیم الامت وایي ښه زمونږ په شان عالم نه و زمونږ په شان علما به د هغه د شاګردۍ قابل نه و چې سبق یې ته ویلی داسې عالم هغه ورته وایي نن دې زما په مخ کې دا خوی ذکر که خو بیا چرته دا ذکر نه کوي په دې خوی بیا فخر ونه کړي هغه ورته ویلې وی دا د زناورو خوی دې زما په مخ کې بیا ونه وایي وی چې زناور د بار نه رادند شي نو کور کې بیبي او بچی پټ شي وي زناور راغې سکونه چقي چرته وی دا خوی دې ته په دې فخر کوي چې ته د سفر نه راغلی وې بچو را منډې کړې وې ابو چرته تللی وې بچی دې اوږې ته ختلی وې باجانه چرته تللی وې ته خو نه وې دا دومره ورځې نه وې بیبي راغلی وې چرته تللی وې ته ولې نه وې تا ته مونږ نه یادېدلو تا ولې ته چرته تللی وې چې دا ټول درته راټول شوی وې ټول درنه تاو شوی وې تا ته وې چې ته چرته تللی وې دا د انسان خوی دی وې دا بیا زما په مخ کې چرته ذکر نه کوي نو نبی علیه السلام وایي دا ښه سړی نه دی ښه چې په بار ښي او د خپلې بیبي سره ترس چلیږي دا ښه سړی نه دی دا ښه سړیتوب دی الله ته نه دی قبول تاله چې کله ښه سړیتوبونه الله تلي که نه چې د اخلاق څنګه نو ړومبې به درله د بیبي سره ښه سړیتوب څومره واول به دله دا پته لګېږي دا بار به دله وروستو تلي ښه چې د خلقو سره څنګه و فلاحي کارونه یې څومره کړي دا به وروستو تلل شي د ټولو نه ړومبې به درله د بیبي سره ښه سړیتوب دا تلل شي چې د بیبي سره ښه سړیتوب څومره دا به اول په تله کې به درله دا چې د 50 سال ژوند درله وتلی او تا 50 سال د بیبي ته سپک کتلی دا بیبي په چاردیوالۍ دنده ناسته ته بار ګرځې 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 ماسخوتن راشي دا بیبي وایي ایبا ماسخوتن به راشي ما سره به خوږې خبرې وکړي ایبا زما یوه اسره شته او چې ماسخوتن راشي او دې ورسره خبرې هم نه کوي او د لاس نه خواړه سکم نه کوي هسې دا بیبي تا نه به خدای یو ورځ تپوس کوي که نه ته به د خدای مخې له ورځې که نه د دې نه بل غټ ظلم شته ظلم دا ظلم دی دا چې هغه الله ستا تابع کړي ده او ته هغې ته سپک ګورې او په سمه خوله ورسره خبرې نه کوي او دا ستا په نکاح کې ده او دا تا ته تړل شوي ده او دا تا ته په کور کې ناست ته ولې د دې سره ښه رویت نه سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیبي عایشې ته وایي ما له اوبه راوړه هغې اوبه راوړې د ده سره به کور کې څوک تنګ شوي وو بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها چې اوبه راوړلې نه ویسکلې دي نبی علیه السلام ورته وایي تا ته اوبه وڅښلې وی او وی په کوم ځای دې خوله لګولې وه چې اوبه دې څښلې وی په دې ځای وی راکه په هغه ځای خپله خوله ولګوله اوبه یې دې وڅښلې دا د دواړو جهانو سردار دا د انبیاو سردارو دا به د جنت ته به اول د ټولو نه ړومبې دی ځي د جنت دروازه به د ټولو نه اول نبی علیه السلام ټکوي بیبي ته وایي په کوم ځای دې خوله یخې وه چې په هغه ځای زه خوله کېږم دا غیرتي نه و ده کې غیرت نه و ته داسې غیرتي راغلی ته داسې زورور راغلی نبی علیہ السلام لا الله د سلور زرو کسانو طاقت ورکړي سلور زرو کسانو طاقت ته دې غیرتی راغله بیبي عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها یو رسکور تراله دا بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها کوم عمره کې وعده کړی و نو چې نبی علیہ السلام راخکاره شو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها خپل ملګری راغلی لبي کولې لبي چې نبی علیہ السلام را دن شو هغه ملګری ټولی تیتر شو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وایي زمونږ د ټول پروګرام ګډ وډ کړو بیټې ماټې راغلی د دواړو جهانو سردار ورته وایي عایشې به زه به واپس لاړ شم او تاسو ځان له خپلې لابې
زه به بیا وځم د کوره خو تاسو خپلې لرې کړه. دا غیرتي نو دا د انبیاو سردار نو د کور کې دا رویه کوله ستا کور کې څه ژوند دی ته به څه جواب الله له ورکوي چې د بیبي متعلق درنه الله حساب جواب به څه ورکوي. خاوند و ښځې له ګزار را پرېښود چې داسې ګزار را پرېښود نو لاس یې ونیو. بیبي ورته ولې دې لاس ونیو؟ ولې دې لاس ونیو؟ ته خو چا منع کړی نه وی دا لاس مې ځکه ونیو چې تا له مې داسې ګزار را پرېښود نو خپله لور راته رایاده شوله چې زما لور هم په پردي کور کې دا غم د چا په نکاح کې ده چې هغې له څوک ګزار را پرېږدي زه به یې برداشت کړم. ته یې برداشت کولی شي په خپلې لور ګزار چې ته خبر شي چې ستا لور په پلانکي کور کې واده ده ته په هغې ګزار برداشت کوي نه نو دا ته چې نن ګزار ورکوي دا د چا لور نه ده دا یې پلار برداشت کوي دا د چا نه پیدا نه ده دا مور نه لري دا پلار نه لري دا قبیله نه لري او هغه راغلی دا استاد داسې تابع شوي ده او ته ورسره دا زیاتې کوي. نبی علیہ السلام دومره ښکلي اخلاق الله ورکړي چې د جنت البقیع مقبرې نه راغی که نه بیمار پته ورته چې په دې بیمارۍ کې به زه مرم پوه چې دې کې به وفات کېږي. د ده سره به بیبي تنګه شوې وه. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زما په سر دړ ما نبی علیہ السلام ته ویل الله حبیبه زما په سر دړ دی وی نبی علیہ السلام زما د تسلی دپاره په سر دړ زما او نبی علیہ السلام به وی وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه د سر دړ زما دی او امام الانبیاء وی وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه زما د سر دړ به په ما او امام الانبیاء به وی دا په ما دړ دی بیبي عایشه دا زما د سر دړ دی اور ته د الله حبیب سر به خوږي ما ته وی چې بیبي عایشه مخه پکېږه ستا سر خوږي بخشي او زما سر خوږي چې دی دا بخنه شي او زه به د دنیا نه لاړ شم زه به د دې سر خوږي نه مړ شم او ستا سر خوږي به الله ښه کوي ستا سر خوږي بخشي ته مخه پکېږه ته مخه پکېږه ستا سر خوږي بخشي نو په سر بدل زما او امام الانبیاء به وي زما د سر دړ زما د سر دړ او چې کله بیمار ش نو بار بار به وي وی د بیبي عایشې نمبر به کله راځي رضی الله تعالی د بیبي عایشې نمبر به کله راځي. اوس چې د ښځې خاوند بیمار شي نو ښځه ترې ترس شروع کړي د خدمت به کول غواړي او دا فطرت دی چې کله سړی بیمار شي نو د ټولو نه چې خواخوږې بندۍ و د سړي وړه ته نږدې سړي ته هغه یاد شي چې د مې خدمت کول. نبی علیه السلام به بار بار وی چې یاره د بیبي عایشې نمبر به کله راځي. ټولو بیبیانو مشوره وکړله خیر الله حبیبه دا باقي ورځې د بیبي عایشې کره وباسئ ته د هغې ذکر بار بار کوي. بیبیانو ته به وي ماله به د عایشې په باره کې تکلیف نه راکوئ ښه دا مېړه ته ډېره نږدې ده ما دې باره کې تکلیف مه راکوئ. وی ټولو بیبیانو اتفاق وکړو چې دا باقي ورځې د بیبي عایشې کره وباسه رضی الله تعالی عنها که ویره نبی علیہ السلام زما کور ته راغی بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها وی چې کله ستاسو پیغمبر د دنیا نه ته بیبي عایشه فرمایي وی زه ډېره بختوره بیبي چې د دنیا نه تو نو د امام الانبیاء دا سر بین سهری و نحری دا زما د نحر او د سحر په منځ کې پروت سحر عربی کې غیږ ته وي دې ځای ته او نحر عربی کې دې ځای ته وي دې کړتي ته د دې او د دې په منځ کې د امام الانبیاء سر په دې ځای پروت و ښه چې ستاسو پیغمبر د دنیا نه تو او دا سر زما په غیږ کې پروت و په دې ځای باندې په دې ځای سر پروت و نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زه ډېره بختوره بیبي ما نمبر زما و کور زما و غیږ زما وه او مسواک مې وله نرم کو نو لاړې مې ورسره هم شریکې شوې نو کور زما نمبر زما غیږ زما او لاړې زما چې ستاسو پیغمبر د دنیا نه تو نو زما په غیږ کې سر پروت زما په غیږ کې سر پروت او روح ته نه لاړ ما یې د خولې نه اورېدل چې لګیاو دوه خبرې دي امت ته پرېښودې چې ته ما وی چې دی به د امت ته څه پرېږدي اے امتیانو ټوله دنیا یې واورئ ستاسو پیغمبر د خولې نه ووتل چې الصلا زما امته ګورئ مونځ به نه پرېږدئ ښه د مونځ به ډېر خیال ساتئ د مونځ به ډېر اهتمام کوئ د مونځ به ډېر اهتمام کوئ. دویمه خبره مې ته واورېدله وما ملکت ایمانکم زما امته د ما تخته خلقو سره به ښه سلوک کوئ ښه د بیبیانو سره به ښه سلوک کوئ د بچو سره به ښه سلوک کوئ نوکرانو سره به ښه سلوک کوئ دیاړیمارو سره به ښه سلوک کوئ. نن چې افسر وفات شي نو نوکران وایي شکر دی چې خلاص شو دي چې مشر وفات شي خلک وایي ښه د سپېږمو یې راوستي و چې خلاص شو د دې سره ښه سلوک کوئ. نبی علیه السلام چې وفات شه که نه هغه کبه اوښه باندې چې به نبی علیه السلام ګرځېده انسانان خو څه کوي صحابه خو څه کوي
هغه وخه لاړله او د جنت البقیع په مقبره کې کېناستله. پوه شو وخه پوهېدله چې نن مې شخسوار د دنیا نه لاړ. په ما چې به سورلي کوله هغه شخسوار لاړ، په دې ملا خو زه بل شخسوار نه پرېږدم، دا ملا باندې خو زه بل شخسوار نه کېنوم. نو د جنت البقیع مقبرې ته لاړله او په مقبره کې ناسته ده، د سترګو نه یې اوښکې بهیږي. صحابه خوراک وړي نه کړي، اوبه وړي نه څکي، په هغه ځای هغه اوښه ناسته وه. د امام الانبیا نه پسې نه خوراک کړی دی نه یې څښاک کړی دی او په هغه ځای ترې نه ساه وتلې ده، په هغه ځای مړه شوله. خو زما شخسوار د دنیا نه لاړ. خر یو خر نبی علیه السلام په خرون سورلي کوله. خر یو هغه د نبی علیه السلام د وفات نه پس داسې په منډه روانو او د یو دم ګړنګ نه یې کته ودانګل او په هغه ځای باندې مړ شو، په هغه ځای مړ شو. زناور په امام الانبیا پسې خپو چې د دنیا نه لاړ. نبی علیه السلام وی وما ملکت ایمانکم، ما تخت خلقو سره ښځو سره ښه سلوک کوو، دې بنا الله یو ورځ حساب کوي. نن سړی وایي ما نه پلار تپوس نشي کولی، ما نه مرور تپوس نشي کولی، او قدرت ښه خبره ده نشي کولی. غریب کو تپوس کوي جو تو سره ښه ظلم سیوا کوي. پلار تپوس نشي کولی، مور نشي کولی، رور نشي کولی، خو یو ورځ به د الله عدالت لګي او الله به درنه تپوس کوي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې ټول چې د چا په کورونو کې اختلاف الله دې په اتفاق بدل کړي. الله دې د اوران کورونه جوړ کړي او الله دې د دشمنۍ پر ورولو باندې بدل کړي. واخر